Class 10th exercise 2.2 question number 4 مونږ ته وی show that x cube minus y cube is equal to x minus y x minus omega y into x minus omega square y. اوس که مونږ question باندې نظر ولګو نو مونږ د دې solution به start کوو یا proof به start کوو. نو دې دپاره به مونږ داسې چلو کوو چې proof کوو کله دا نو یا خو به left side اخلو یا به right side اخلو. پروف کولو دپاره به مونږ داسې چل وکړو چې زه که لیفټ سایډ کنسیډر کوم نو a کیوب ماینس b کیوب فارموله ترې جوړیږي a ماینس b به شي خو بیا هغه a سکویر ماینس ab پلس b سکویر سپلیټ کول به مونږ ته لږ مشکل وي. لحاظه ښه دا ده چې دا طرف مونږ هغه سمپلیفای کړو نو دا به مونږ ته اسانه وي. په دې کیس کې به زه کنسیډر کم رایټ هینډ سایډ نو ما سره به شي x ماینس y انټو x minus omega y into x minus omega square y. اوس دې کې مونږ له کم ټرمز ملټیپلای کول دي نو دا دوه هم کولی شم او دا به وروستو دوه هم کولی شم. خو که زه وګورم نو دې ځای کې ما سره اومیګا شته دی او دې ځای کې اومیګا سکویر دی. که دا دواړه زه ملټیپلای کړم نو دې کې به اومیګا کیوب جوړ شي ما سره نو هغه به ما ته سمپلیفای کول اسان وي. په دې وجه باندې زه اول چې دی نو دا دواړه ملټیپلای کوم. په دې کې مونږ سره چانس شته دی د سمپلیفای کېدو. x ماینس y به شي په خپل ځای باندې او باقي دوه به ملټیپلای کړو نو دا به شي مونږ سره x په ملټیپلای شي نو x سکویر به شي ماینس x y اومیګا سکویر به شي ماینس x y اومیګا به شي ماینس انټو ماینس پلس به شي اومیګا کیوب به شي y سکویر به شي. اوس که مونږ وګورو نو اومیګا کیوب خو نغدو کې د 1 برابر دی. د دې نه علاوه نور هم په دې کې سمپلیفیکیشن کیږي. څنګه هغې طرف ته راځو. x ماینس y به په خپل ځای باندې شي انټو x سکویر شو دا خو مونږ سره راغی. د y سکویر خبره کوو نو y اومیګا کیوب مونږ سره د 1 برابر دی. لحاظه دا به مونږ سره y سکویر شي. اوس تاسو هغه فارموله ویلې ده د a کیوب ماینس b کیوب چې دا مونږ سره برابري د a ماینس b انټو a سکویر پلس ab پلس b سکویر. نو a سکویر او b سکویر خو مونږ سره راغی x ماینس y شو x سکویر y سکویر. اوس د منځ کې a او b ملټیپلیکیشن کې جوړول دي یعنی x او y. که مونږ وګورو دي کې مونږ سره xy هغه کامن دي. لحاظه د دواړو نه به زه دا ماینس xy چې دی هغه کامن کم ماینس ایکس وای هغه کامن شو نو دننه پاتې شو اومیګا سکویر او د دې نه چې ایکس وای لاړ نو دا شو پلس اومیګا. مونږه فارموله تیر ځل څو پیرې پریکټس کړه چې 1 پلس اومیګا پلس اومیګا سکویر د ماینس 1 د 0 برابر دی نو اومیګا پلس اومیګا سکویر به مونږ سره د ماینس 1 برابري. لحاظه دې ځای کې چې دی نو دا ماینس ایکس وای دې ځای کې به شي مونږ سره ماینس 1. که چا دې ځای نه صرف ایکس وای کامن واغسته نو دا به شي مونږ سره ماینس اومیګا سکویر او د پلس 1 برابر به شي. هغه طریقه هم صحیح ده خو چونکې دا تاسو پریکټس کړې وه په دې وجه باندې ما همدا طریقه یوز کړه. دا به شي ایکس سکویر ماینس ایکس وای ماینس 1 پلس وای سکویر. دا ایکس وای به ملټیپلای شي نو دا به شي ایکس ماینس وای انټو ایکس سکویر پلس xy plus y square. اوس دا مونږ سره a minus b into a square plus ab plus b square فارموله جوړیږي. لحاظه د دې په ځای باندې زه لیکلی شم x کیوب minus y کیوب او فارموله به ورته یو ځل دې ځای کې بیا ولیکئ. ریزن یې دا دی چې مونږ سره a کیوب minus b کیوب برابر دی د a minus b into a square plus ab plus b square. نو دا شو زمونږه فارموله او د دې نه مونږ سره راغی لیفټ هینډ سایډ او دا خبره مونږ سره پروف شوه چې دا دواړه سایډونه ایکول دي. پارت نمبر 2 سلوشن طرف ته راځو یا پروف طرف ته راځو. د هغې نه مخکې دا یو پوینټ کلیر کړئ. ما چې دې ځای کې کومه خبره وکړه چې یاره که چا صرف ایکس وای واغسته او هغه به هم صحیح وي نو که ایکس وای ته کامن شي نو دا به شي ایکس سکویر پلس ایکس وای پاتې به شي ماینس اومیګا سکویر ماینس اومیګا پلس وای سکویر. نو که چېرې تاسو دې ځای کې دا اومیګا او اومیګا سکویر د از ایکول ټو هغه سایډ ته واړوئ
نو دا به شي 1 is equal to minus omega square minus omega. لہذا تاسو د دې په ځای باندې پلس 1 هم پټ کولی شئ. دواړه میتھډس کې چې کوم تاسو ته اساني هم هغه اپلای کوي. پارت نمبر 2 طرف ته راځو. د پارت نمبر 2 پروف دپاره که لیفټ او رایټ سایډ کې زه وګورم نو ماته د 1 نه دا بل سایډ پروف کول ډېر مشکل لګي. البته د لیفټ هینډ سایډ که چېرې زه سمپلیفیکیشن وکړم نو په اسانه به ترېنه 1 راشي په څه طریقه باندې 1 پلس اومیګا 1 پلس اومیګا سکویر 1 پلس اومیګا پاور 4 نو زه داسې لیکلی شم اومیګا پاور 3 پلس 1 او د دې اومیګا پاور 8 په ځای باندې لیکلی شم 8 نه ډیوایډ کیږي خو که زه 6 ډیوایډ کړم 6 7 8 نو 3 2 زه 6 راځي 3 3 زه 9 راځي نو زه 6 طرف ته راشم نو دا لیکلی شم اومیګا پاور 6 پلس 2. نیکسٹ سټیپ کې چې دی نو هغه فارمولې دوباره ریکال کوي 1 پلس اومیګا plus omega square is equal to 0 1 multiply omega square یا omega cube is equal to plus 1. دا به دی کې مونږ بار بار یوز کوو لہذا په دې باندې ښه ځان پوهه کوي. 1 plus omega مونږ سره برابر دی د ماینس omega square. وجه دا ده چې مونږ د omega square دی خوا راواړو دا به شي ماینس omega square. 1 plus omega square مونږ سره برابر دی د ماینس omega چرته نه مې ولیکو نو دا اومیګا مې اخوا ورواړو اومیګا سکویر مې واپس راواړو 1 پلس اومیګا کیوب بشي انټو اومیګا او 1 پلس اومیګا پاور 3 پاور 2 انټو اومیګا بشي. دا ما د اسمان نه راکوز نه کړل دا پاورونه نه مې هوایي ولیکل بلکې دا صرف تاسو ورته دوره ولیکئ چې 1 پلس اومیګا پلس اومیګا سکویر از ایکول ټو 0 او 1 یا اومیګا کیوب از ایکول ټو 1. بس دا کافي دی چې کوم ایگزامینر چیکینګ کوي هغه به پوه شي چې ماشوم لیکل کړي دي نو هغه د څه په بنیاد کړي دي. ماینس او ماینس دی نو دواړه چې ملټیپلای شي دا به شي پلس اومیګا پاور 2 دی دې ځای کې 1 دی نو چې دا دواړه ملټیپلای شي پاورونه به 8 شي نو دا به شي اومیګا کیوب. دی بل کې به شي 1 پلس د اومیګا کیوب په ځای باندې به 1 شي انټو اومیګا به شي دغه شانتې 1 پلس اومیګا کیوب د 1 برابر دی سکویر به شي پې او اومیګا به شي. اومیګا کیوب اګین مونږ سره د 1 برابر دی نو بس دا خو ختم شو 1 پلس اومیګا به شي انټو 1 پلس دا ځای کې اومیګا سکویر دی 1 پلس دې ځای کې هم اومیګا سکویر دی 1 پلس اومیګا سکویر به شي 1 ختم شو نو 1 پلس اومیګا شو انټو 1 پلس اومیګا سکویر شو. اوس اگین تاسو دې ځای کې فارمولا هغه دوباره یوز کړئ 1 پلس اومیګا مونږ سره برابر دی د ماینس اومیګا سکویر 1 پلس اومیګا سکویر مونږ سره برابر دی د ماینس اومیګا. که څوک درنه تپوس وکړي چې یاره دا څنګه نو ورته ووایه 1 پلس اومیګا سکویر مونږ سره د 0 برابر دی وایي 1 پلس اومیګا د از ایکول ټو یو سایډ ته پرېږده اومیګا سکویر بل سایډ ته واړو دا به شي ماینس اومیګا سکویر وایي 1 پلس اومیګا سکویر دې طرف ته پرېږده او اومیګا اخوا واړو دا به شي ماینس اومیګا. نو د دې په مدد سره ما دا دومره لینتي ملټیپلیکیشن سکپ کو او دوه هغه فیکټرز مې ته جوړ کړل ماینس ماینس پلس شو اومیګا سکویر پلس 1 به شي اومیګا کیوب تی نه راځي اومیګا کیوب مونږ سره د 1 برابر دی او 1 خو مونږ سره د دې ایکویشن رایټ هینډ سایډ نو بالکل وو نو زه ویلی شم چې هینس پروفډ چې دا خبره مونږ پروف کړه چې یاره دا لیفټ او رایټ سایډ د یو بل ایکول دی. نو دا د کوېسچن نمبر 4 سلوشن ډېر سمپل او ایزي دی خو لږ غونته کله کامن سینس یوز کول هغه لازم دی. د دې ایکسرسایز نه مخکې چې کوم اگزامپل دی نو هغه یو نظر لازم وګورئ ځکه چې اس ایل او پوینټ اف ویو سره ډېر امپورټنټ هغه دی.